د یوې ډوډۍ پیسې ما سره نه وي، د چا ډکو غبرګ جبونه په اختر کې، او موږ د پلار قبر ته ځکه چغې وکړې زموږ نه وو پیزارونه په اختر کې. رانه وانغستل چا د ښار کوڅو کې، خرڅول مې ارمانونه په اختر کې. سلامونه ملګرو، دا مهال مې استاد عبدالقهار مومند صاحب په څنګ کې شتون لري او دله بلنه ورکوم چې ښکلی انتخاب ورنه ورو. ما ته معلومه دي نږدې یاران سترګې پټوي، ما ته معلومه دي نږدې یاران سترګې پټوي، ما ته معلومه دي نږدې یاران سترګې پټوي، چې سخته راشي د پرې یاران سترګې پټوي. ډېر زبردست. چې میخاني و لرې لرې پردو خپل ګڼلم، چې میخاني وه چې میخاني و لرې لرې پردو خپل ګڼلم، اوس چې غریب شوم د کوڅې یاران سترګې پټوي. او چې نه څه اوري نه څه ګوري مجلس مه غځوه. خطاب چې نه څه اوري نه څه ګوري مجلس مه غځوه، خبره لنډه که د شپې یاران سترګې پټوي. او نن سبا وخت کې دوستي شته دی تر مقصده پورې، نن سبا وخت کې دوستي شته دی تر مقصده پورې، نن سبا وخت کې دوستي شته دی تر مقصده پورې. ژوند په پیسه شو د پیسې یاران سترګې پټوي. بالکل همداسې. او خطاب صاحب دغه مقطع دې تاسو ته ډالۍ وایي. ډېره مینه وم. مومند ټول ښه دي په ځینو ځینو زړه مه تړه، مومند ټول ښه دي په ځینو ځینو زړه مه تړه، مومند ټول ښه دي په ځینو ځینو زړه مه تړه، ستا په یارانو کې یو درې یاران سترګې پټوي. ډېر زبردست. خوشحاله اوسه. ډېره مننه.